نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم من اسباب ذکر کول چې کوم اسباب د وجنه د انسان عمل ضایع کیږي صالح اعمال بربادیږي نو څلورم ارتداد یعنی مرتد کېدل یو سړی اسلام قبول کړی دی یا په اسلام کې پیدا شوی دی او بیرته د کفارو د طریقو نه متاثر شي او اسلام پریږدي او کفر اختیار کی نو په شریعت کې داسې کس ته مرتد ویل کیږي او د داسې مرتد اعمال څه شي دي هغه برباد دي لکه الله عز وجل فرمایلی دی ومن یرتد منکم عن دینه هغه څوک چې واوړي د ستاسو نه د خپل دین د دین اسلام نه فیموت او د مړ شوله وهو په داسې حال کې چې دی کافر یعنی مرتد د دنیا نه لاړه نو فاولئک بس دا کسان حبطت برباد دی اعمال دی دوی په دنیا و آخرت کې واولئک او دا کسان اصحاب النار خوندان دی اور دی دوی به په دې کې همیشه یعنی د مرتد انسان عملونه څه شي دي دا برباد دي ضایع دي دې دی وجنا د ارتداد عن الاسلام دې نه بسړی ځان ساتي داسې خبرې به نه کی چې زیاده سي کارونه بنه کی چې دا غي د وجنه انسان مرتد شي کافر شي او څومره اعمال چې د په حالت د اسلام کې کړیو هغه ټول برباد او ضایع شي دې د وجنه شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي چې والمرتد شر من الكافر الاصلي من وجوه كثيره هغه مرتد دا ډیر بدتر ده د اصلي کافر نه ډیرو وجوه سره ځکه چې کافر په خپل کفر باندې ټینګ دی او د په خپل اسلام باندې ټینګ نو ځکه کفر ته واوړېد بل دا دی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه د زندګۍ نه متاثره کېده او د متاثره شو د اغیارو د زندګۍ نه او د بیرته شو اسلام یې پرېښلو او لاړه کافر شو پنځم چې د انسان عملونه په بربادیږي نو هغه دا چې یو سړی د الله عز وجل د آیاتونو نه او د آخرت نه انکار کی او تکذیب کی ځکه دا تکذیب دا ډېر بد صفت دی یو سړی د الله آیاتونو ته د دروغ نسبت کی یو سړی د الله عز وجل د آخرت یعنی د قیامت ورځې ته د دروغ نسبت کی چې دا ارس دروغ دی دې کې څه حقیقت نشته دی نو په دې باندې سړی کافر کیږي او دارنګې د داسې دروغجن انسان الله اعمال ضایع کوي لکه الله تعالی فرمایلی دی والذین کذبوا هغه کسان چې نسبت کوي یا تکذیب کوي بآیاتنا د مونږ آیاتونو ته د دروغو یعنی د مونږ آیاتونو ته د دروغو نسبت کوي یا د مونږ د آیاتونو ته دروغجن وایي ولقاء الآخرة او دارنګې هغه ملاقات د رستنۍ ریزې تکذیب کی هغې ته دروغجن وایي چې دا ورځ نشته ده نو حبطت اعمالهم نو برباد دي عملونه د دوی هل یجزون دوی ته به نشي ورکېدلی الا ما کانوا یعملون مگر هغه چې دوی څه کول یعنی چې چا ښه عمل کوه هغه ته به ښه جزا میلاویږي او چا چې بد عمل کړو هغوی ته به بده جزا میلاویږي نو دوی دروغجن ګڼل د الله آیاتونه او د ورځ رستنۍ نو دوی ته به د دې دروغو سزا میلاویږي وصلی الله علیه و آله وسلم